پاکستان پوځ وايي شمالي وزیرستان کې 4 سرتیري او 4 ترهګر وژل شوي. د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیري او 4 ترهګر وژل شوي دي. د پوځ په اعلامیه کې چې پرونه وخت خبره شوې راغلي دغه سرتیري د یکشنبه په ورځ د هغو پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پیل شوي وو. د پاکستان د پوځ په وینا د دواړو لورو ترمنځ نښتې هغه مهال وشوې چې پوځیانو د شمالي وزیرستان په مرکز میرونشاه کې د توندلارو یو پټنځای محاصره کړ. شمالي وزیرستان تر 2014 کال د مخه پورې سیمه ییزو او بهرنیو توندلارو یو عمده مرکز بلل کېده او د پاکستان پوځ په همغه کال کې د سیمې د پاکولو لپاره پراخ عملیات وکړل. سره له دې چې د پاکستان پوځ د خپلو تصفیوي عملیاتو د بریالیتوب خبره کوي. خو شمالي وزیرستان لا هم د پراخ تاوتریخوالي هدفي وژنو او چاودنو شاهد دی.